آیا پوهیږئ چې د انسان په ورځني ژوند کې کرکیله څومره اغیز لري؟ آیا می دانید که زراعت شما منبع عایداتی مواد خام است؟ څنګه کولی شئ ښه کرونده ولرئ؟ چگونه می توانید زراعت و مالداریتان را عاری از امراض و آفات طبیعی بسازید؟ دا او د دې ته ورته پوښتنو ځواب مو په کرکیله خپرونه کې د هیواد له مشهورو کارپوهانو واورئ. در برنامه زراعت از کارشناسان و متخصصین زراعتی خواهیم شنید که چگونه زراعت پیشرفته و عصری داشته باشید. کرکیله زراعت بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو او د کرکیلې خپرونې ډیرو زیاتو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلمند یم چې ټول براته روغ جوړ خوښ خوشاله او د ژوند په چارو کې به برلاسي واوسئ. د کرکیلې خپرونې وخت را رسیدلی دی او د دې خپرونې کوربه مو د تل په څیر زه محمد شریف همت یم. په نن خپرونه کې درنو اوریدونکو تاسو ته مرکه لرو. د مرکې ترڅنګ مو مقاله هم چمتو کړې ده. په لومړی برخه کې مرکه لرو او د نن په خپرونې موضوع مو ده ژمنۍ کرنه یا د ژمي کرنه. په ژمي کې کرنه څنګه کیږي، کوم ټکو ته باید د بزګران پاملرنه وکړي، د مرضونو ناروغیو مخنیوی څنګه وشي که غواړو چې یو ښه فصل او یو ښه حاصل ترلاسه کړو، کومې لارښوونې باید په نظر کې ونیسو، ترڅنګ د خاورې تخم او د اوبو کولو د مهالویش لپاره څه باید وشي. په همدې موضوع مو قدرمن استاد جاوید زمانی صاحب غږولی دی. راځئ په ګډه سره دغه مرکه اورو چې استاد جاوید زمانی راته په دې مرکه کې څه ویلي دي. استاد محترم، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم او زموږ خپرونې ته ستړي مه شئ. مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی او ځان مو حاضر کړی. ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. سلامتي دې وغواړو. کور دې ودان. خوشحاله اوسئ استاد محترم. لکه څنګه چې اورېدونکي پوهېږي، زموږ په نننۍ خپرونه کې موضوع ژمنۍ کرنه ده یا هغه فصلونه چې په ژمي کې کیږي. نو د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې استاد محترم، خپله دغه ژمنۍ کرنه څه ته وایي او ولې مهمه ده؟ تشکر. سلامت باشی. به کشت زمستانی کشت گفته میشه که کشت در آخر خزان یا اوایل زمستان کاشته میشه و بعضی از محصولات یا بعضی از نباتات در جریان زمستان یا در آخر زمستان مثل بعضی از سبزیجات رفع حاصل میشه و تعدادی از محصولات یا نباتات باز در فصل بهار یا در فصل تابستان رفع حاصلشان صورت میگیره. این کشت زمستانی است و اهمیتشان برای دهقانی است که دهقان میتونه در جریان زمستان از آب یک استفاده مؤثر بکنه. افزایش حاصلخیزی خاک به وجود میاد. افزایش تولید و درآمد در جریان زمستان برای یک دهقان یک منبع خوب است. در جریان زمستان کاهش آفات و گیاهان عرضه کمتر است و امنیت غذایی به وجود میاد و توزیع بهتر کار در جریان زمستان صورت میگیره و در فصل بهار باز میتونه خوبتر اینا کارهای خود تنظیم کنه. ډیره مننه استاد محترم. کوم فصلونه د ژمي لپاره مناسب دي؟ هغه فصلونه چې موږ کولی شو هغې ته هغه د ژمني فصل په نوم باندې ونوموو. مننه. د ژمنۍ کشت معمولا اقلیم پوری مربوط دی. مثلا مش په افغانستان کې دیر یا بسیار بگوییم هوای بسیار سرد یا مناطقی است که هوای بسیار سرد داره. در این مناطق که هوای بسیار سرد داره یا مناطق سردسیر کشور هست، ما زیادتر به کشت غلجات، به کشت حبوبات دهقین تشویق میکنیم یا دهقین باید این نباتات کشت بکنه. و در مناطقی که باز گرمتر است یا مناطق گرمسیر ما برش میگیم یا فصل یا شرایط اقلیمی مناسب برای کشت داره، ما زیادتر سبزیجات برگیر مثل پالک، ترتیزک، سبزیجات ریشه‌ای مثل زردک، مثل شلغم و بعضی سبزیجات دیگه از خاندان گلپی را سفارش میکنیم یا توصیه میکنیم که دهقان ما کشت بکنه که اینا در جریان زمستانی سبزیجات رفع حاصل میشه و نباتاتی که از خاندان غلجات است باز در فصل تابستان رفع حاصل صورت میگیره. این بستگی به مو شرایط اقلیمی یا منطقه‌ای که دهقان ما زندگی میکنه برمیخوره به اونجا. ډیره مننه استاد محترم.
دلته یو بله پوښتنه ده چې ډېر دهاقین یا هغه بزګران وروڼه چې دم ګړۍ موږ ته غوږ دي د هغوی لپاره دا ډېره مهمه ده. بزګران باید د ژمي له پیل مخکې کومې تیارۍ ونیسي. دغه مخکې فصلونه تاسې یاد کړل چې دا هغه ژمني فصلونه دي یا په ځینو ځایونو کې چې هوا ډېره یخه ده دغه سبزیجات کېږي یا ځینې میوې کېږي. نو د بزګرانو لپاره د ژمي له پیل نه مخکې هغه چمتووالی څه دی؟ تشکر، سلامت باشید. دهاکین که آمادگی بر فصل زمستان یا فصل بهار میگیره او بسیار مهم است، هم در کشت زمستانی بسیار مهم است و هم در کشت فصل آینده یا کشت یا در فصل بهار. از این جمله آمادگی که دهقان باید داشته باشه آماده کردن زمین یا ساحه است که ساحه یا زمین خود به شکل درست و باید آماده بسازه. انتخاب یک ورایتی یا یک نباتی که او مقاوم باشه یعنی مناسب باشه او رو باید انتخاب بکنم. کوددهی با وقت مناسب باید صورت بگیره، یعنی معمولا در جریان خزان، در آخر خزان، اوایل زمستان دهاکین توصیه میشه که زیادتر از کود حیوانی استفاده کنه. البته کود حیوانی باید خوب پوسیده شده باشه، یعنی خوب گنده شده باشه. کود حیوانی سال آینده را امسال استفاده کنه و کود حیوانی امسال برای سال آینده توصیه میشه که اونا کود بمانه که خوب پوسیده شده کود حیوانی را. آمادگی دیگه ای که دهاکین ما میتونه در این بخش داشته باشه مدیریت منابع آب است که در شرایطی که ما فعلا زندگی میکنیم ما به کمبود آب مواجه هستیم و در جریان خزان و زمستان بارندگی وجود داره و دهاکین میتونه که منابع آب خوبتر مدیریت بکنه. و حفاظت نباتات یا محصولات در مقابل سردی هواست که دهقان باید آمادگی را داشته باشه که اگر هوا به طور ناگهانی سرد میشه من چطور میتونم محصول خود یا نبات خود در مقابل این هوای سرد محافظت بکنم. در این ارتباط هم وقت کشت بسیار مهم است که دهقان به یک وقت مناسب باید کشت کرده باشه. استفاده از بقایای نباتات روی زمین است که ما بر از اون ملچ میگیم، از ملچ استفاده کنه، روی زمین بپوشانه. استفاده از پلاستیکی که دارای رنگ سیاه است او هم من حیث یک ملچ استفاده میشه و میتونه من حیث پوشش نباتی استفاده شود و تا بتانه دهقان زمین گرم نگه داره یا یکی محصول خود در هوای سرد زمستان نگهداری وکړي. ډیره مننه استاد محترم. د خاورې د چمتو کولو او آمادګۍ خبره وشوله. دلته اوس پوښتنه راولاړېږي د ژمي کرنې لپاره خاوره څنګه آماده شي؟ هغه ځانګړې داسې کومې ځانګړې طریقې یا روشونه لري که نه؟ تشکر. در رابطه به آماده کردن خاک در جریان زمستان، چی در جریان زمستان باشه یا چی در فصل بهار باشه یا چی در فصل تابستان باشه، چیز بسیار مهم و حیاتی است که اول در قدم اول باید زمین از بقایای نباتات، سنگ، چوب اینا باید پاکسازی صورت بگیره. زمین باید پاک شوه. در جریان زمستان اگر زمین رطوبت کافی داره یا به اصطلاح دهقان بگوییم یا وطن بگوییم که زمین وتر باشه، خب به یک آبیاری قبلی ضرورت نیست. دهقان میتونه که با مو رطوبتی که خاک داره و زمین خود قلبه بکنه و اگر زمین خشک است یا رطوبت کافی نداره وتر نیست یک آبیاری قبلی باید صورت بگیره تا زمین خوبتر آماده شوه، نرمتر آماده شوه. بعد از قلبه افزودن کود حیوانی است به خاک. زمین دهقان باید کود حیوانی را در جریانی که فصل یا در جریانی که ساحه را آماده میکنه او را باید به خاک علاوه کنه. به تعقیبش یک قلبه سطحی تا یک کود حیوانی خوب با خاک مخلوط شوه باید انجام بدم. به تعقیب این باز میتونه که از کودهای کیمیاوی استفاده کنه. زیادتر کود سیاه توصیه میشه که دهقان باید قبل از کشت، یعنی در آخرین مرحله که زمین آماده میکنه، کود سیاه را به زمین علاوه کنه و بعد از او باز اگر غلجات کش میکنه، اگر خاک یک رطوبت کافی داره خوب با مو رطوبت میتونه کش صورت بگیره و اگر زمین یا ساحه باز خشک باشه رطوبت کافی نداشته باشه میتونه یک آبیاری قبل از کشت همونو انجام بده و به ترکیبش باز کشت خود انجام بده. د خاورې خبره مو شوله او اوریدونکي په دې پوه شول چې خاوره څه ډول چمتو شي او دغه فصل د کرلو لپاره آماده شي. د خاورې ترڅنګ یو بل شی استاد محترم چې
تر ډیره په هغې باندې تاکید کیږي او تر ډیره په هغې خبره کیږي. په ژمي کې یا په دغه ژمنۍ کرنه کې د تخم کرلو مناسب وخت کوم دی؟ تشکر. وقت کشت ما در شرایط مختلف اقلیمی افغانستان وقت کشت متفاوت داریم. به طور مثال اگر ما بگوییم مناطق سردسیر و مرتفع کشور که هستم میتونه کشت زمستان اینا در سنبله و میزان انجام بده. در مناطق معتدله، مناطقی که کم گرمتر است، میتونه در میزان و عقرب بهترین وقت کشت است. و در مناطق گرم کشور مثل قندار و هلمند و فرا و این طرف لغمان و جلال آباد طرف مزار، چون هوا گرم است، زمستان بسیار شدید نداره، اینا باز میتونه کشت زمستانی خود در عقرب قوس انجام بده. بهترین وقت اینه، مثل وقت ما در مناطق مختلف افغانستان داریم. سړې سیمې یادې شولې او موږ د سړو سیمو یادونه وکړه، هغه د په اصطلاح د یخو سیمو یادونه مو وکړله. دلته یو څه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زموږ تاسو د هېواد اقتصاد په کرنه باندې تر ډېره ولاړ دی، په مالدارۍ باندې ولاړ دی. اوس په هغه سړو سیمو کې چې بزګران خپله دغه بزګري کوي، فصلونه کري، دوی ته د فصل د ساتلو لپاره چې دغه فصل له یخنۍ یا له سړې هوا وساتل شي، څه وکړي باید دو؟ میگه که تخم در موفقیت و یا عدم موفقیت تا حد زیاد یک رول اساسی داره. به خاطر که دیاکین ما بتانه فصل خود از هوای سرد نگهداری کنه یا نبات خود از یخزدگی نجات بده، در قدم اول اینا باید از ورایتی ها یا از تخم های باید استفاده کنه که در مقابل هوای سرد مقاومت داره. دوم، تخم را اینا باید مورد استفاده قرار بده که قوه جوانه زدن یا جرمنیشن داشته باشن و اونا بتانه که سبز شوه. از ورایتی های باید استفاده کنه، انتخاب شوه که دارای حاصل زیاد باشه. نوع انتخاب یا مقاوم در مقابل امراض و آفات باشه و بالاخره تخم را اینا باید کشت بکنه یا نباتات را کشت بکنه که سازگار با مو شرایط محیطی منطقه باید باشه. ایتو نشوه که مثلا مقاومتش کم است و اینا در مناطق در مقابل سردی مقاومتش کم است و این تخم یا این نبات اینا در مناطق کشت کنه که در اونجا در جریان زمستان هوا بسیار سرد میشه. بنابراین باز محافظت زی برای دهقان بسیار مشکل میشه و دهقان نمیتونه که فصل خود یا نبات خود از یخزدگی نجات بده. بنابراین در انتخاب تخم یا ورایتی یا نوع نبات اونا باید بسیار دقیق باشه که بتونه در جریان زمستان نبات خود یا فصل خود از یخزدگی نجات بده. ډیره مننه استاد محترم. د ژمي موسم چې تر ډیره پورې یادېږي، هغه فصل زمستان چې ورته ویل کېږي، کله د نوم اخیستل کېږي، د خلکو په ذهن کې تر ډیره پورې باران راځي، تر ډیره پورې په ځینو سیمو کې د خلکو ذهن ته واوره راځي او ګلۍ تر بادونو پورې خبره رسېږي. نو دلته اوس د ژمي په موسم کې اوبه کول څنګه تنظیم شي؟ یعنی د اوړي سره توپیر څه پیدا کېږي، هغه د تابستان له فصل سره د دې توپیر څه پیدا کېږي چې په ژمي کې باید څنګه اوبه تنظیم شي؟ تشکر. معمولا در جریان زمستان بدون در نظر داشت خشکسالی یا بدون در نظر داشت بارندگی کمی که است، اگر ما بگوییم در جریان زمستان بارندگی و رطوبت کافی تقریبا وجود داره در ساحه که نبات یا فصل با آبیاری کمتر ضرورت داره. و در جریان زمستان چیزی که بسیار حیاتی است برای دهقان است که نبات خود بر حسب ضرورت باید آبیاری کنه. معمولا در جریان زمستان آبیاری بسیار سطحی و آبیاری سبک باید صورت بگیره، چون بارندگی وجود داره، رطوبت هم هست. بنابراین نبات مثل تابستان یا فصل بهار با آب زیاد ضرورت نداره و دهقان میتونه که این آب خود به خاطر اهداف دیگه استفاده کنه یا آب خود بتونه ذخیره کنه و یا در راهنمایی کنه در جذب آب زیرزمینی از او استفاده شود. خلاصه گفته میتونیم که در جریان زمستان نبات با آب کمتر، با آبیاری سبکتر ضرورت داره نسبت به تابستان و دهقان ما باید کوشش کنه که در جریان زمستان آبیاری زیاد باید انجام نده و از استادن آب در زمین یا در محیط ریشه باید جلوگیری شود تا آب در محیط ریشه نبات باید بسیار تجمع نکنه
و اگر این کار صورت میگیره با سبب پوسیدگی ریشه نباتات میشه و بالاخره به ترتیب امراض مختلف ریشه به وجود میاد که نبات هم متضرر میشه و دهقان تمام زحمات را کشیده هم به هدر میره و استفاده مفید یا مؤثر از او کرده نمیتونه. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو زراعت خبرونه ډیرو قدرمنو مینوالو تاسو د همګړې له هوریت رادیو 88.5 اف ام څخه د زراعت خبرونه یا د کرکیلې خبرونه اورئ. استاد محترم کپا مووی په همدې ونې کې هم ورښتو شولو بارانونه وورېدله. د ژمي په موسم کې دغه بارانونه د کرنې لپاره ګټه لري که نه زیان لري؟ سلامت باشید. بارندگی ای که چقدر مفید است یا مضر هست بستگی به شدت باران داره که اگر باران بسیار شدید میباره و میباقی میباره طبیعتا برای زراعت مضر تمام میشه. اما بارندگی که متوسط است، بارندگی نرم هست، معمولا برای زراعت بسیار مفید تمام میشه، خصوصا در شرایط اقلیمی که ما وجود داریم که خشکسالی است، بارندگی کم است. که بارندگی هایی که در فصل زمستان یا در اوایل تا بهار صورت میگیره، این بارندگی ها برای زراعت برای دهقان ما بسیار مفید تمام میشه و دهقان ما باید توجه داشته باشه که از آب بارانی که در جریان زمستان به وجود میآید یک استفاده مؤثر بکنه تا هزینه آبیاری فصل خود یا نبات خود کاهش بده. په بارانونو خبرې وشولې، همدارنګه د ژمي په موسم کې د اوبو کولو په تنظیم باندې خبرې وشوې، همدارنګه بزګران څنګه په سړو سیمو کې د فصلونو نه ساتنه وکړي. دې ته ورته په تخم او په خاوره باندې هم خبرې وشولې. اوس دلته یوه بله خبره ده چې کومې سترې یا کودونه د ژمي لپاره مناسب دي هغه چې باید استعمال شي او ګټه ورڅخه واخیستل شي. در رابطه با کود باید گفت که دهقان ما باید بسیار زیاد متوجه باشه از کودهای باید استفاده بکنه که او کودها مقاومت نبات در مقابل سرمای زمستان افزایش میده. کودهایی که سبب افزایش مقاومت نبات میگرده کودهای فاسفورسدار است یا کود سیاه به حساب وطن یا دهقان ما برش میگیم. از کود زیادتر استفاده شود. از کودهای پتاسیم دار که اونا پتاسیم داره از این کودها استفاده شود و از کود حیوانی که خوب پوسیده شده باشه از این کود استفاده شود که کود حیوانی سبب میشه که زمین یا خاک گرم نگاه بکنه و کود فاسفورس دار و کود پتاسیم دار سبب میشه که مقاومت نبات در مقابل سرمای زمستان افزایش بده و یک اندازه کود نیتروژن که او هم بر حسب ضرورت نبات و حاصل خیزی خاک باید به نباتات داده شود او هم در نظر گرفته شود. دهقان ما باید اشتباه را نکنه که در جریان زمستان کود نیتروژن دار که همون کود سفید ما به حساب وطن یا دهقان میگیم زیادتر به نباتات خود بده. او سبب میشه که نموی بدنی نبات افزایش بده و مقاومت نبات در مقابل سرمای زمستان کاهش بده. اگر از کود نیتروژن اونا بسیار استفاده کنه بنابراین مقاومت نبات در مقابل سرمای زمستان کاهش پیدا میکنه و در جریان سرمای شدید امکان از وجود داره که نباتاتشان از سرمای شدید متضرر شوه و خساره برشان ایجاد شوه یا به وجود بیاره. مننه استاد محترم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د ژمي په موسم کې باید له پاسپورت لرونکو سرو ګټه واخیستل شي. هغه سره چې نایتروجن لرونکي دي له هغې نه باید کم استفاده وشي یا ډډه ورڅخه وشي. استاد محترم یوه بله خبره هغه دا چې موږ کله فصل یادو یا کله موږ دغه کرنه یادو یو څه د خلکو ذهن ته آفتونه او ناروغۍ د خلکو ذهن ته راځي. په عموم کې په ژمي کې د آفتونو او ناروغۍ خطر څومره وي؟ دغه خطر زیات کم دی؟ تشکر. خطر آفات و بیماری در فصل زمستان تا اندازه نسبت به فصل بهار یا تابستان کمتره. فعالیتشان کمتر است و به اندازه‌ای که میتونه در فصل تابستان اینا فعال باشه و صدمه برسانه به فصل یا به نبات در جریان زمستان به اندازه وجود نداره. اما راههایی که
بتانه امو خساره اندکی یا شیوع اندکی از آفات و امراض هم که وجود داره از این هم جلوگیری شود. ایست که رطوبت زیاد و استادگی آب در اطراف ریشه این هم میتونه که سبب شود در جریان زمستان بعضی از آفات و امراض به وجود بیاره. از این باید جلوگیری شود. یعنی دهقان ما باید کوشش کنه که رطوبت زیاد خاک حفظ نکنه و یا از استادگی آب در اطراف ریشه جلوگیری کنه. زمین یا فصل یا ساحه را که اونا مورد استفاده قرار میده کوشش کنه که یک زهکشی مناسب داشته باشه. اما آب اضافی برای به طرف طبقات پایین یا برای به طرف جوجه که در فصل استاده نشود در اطراف ریشه. و چیز مهم دیگه است که دهقان ما باید زیاد کوشش کنه که از تخم سالم استفاده بکنه. تخم سالم سبب میشه که یک حاصل خوب به دست بیاره. یعنی از تخم آلوده و تخم غیر معیاری اونا باید استفاده نکنه. تخم خود از یک منبع معتبر به دست بیاره و تخمشان سالم باشه. این میتونه که در کاهش آفات و امراض در جریان زمستان بسیار مؤثر واقع شود و از ضرر آفات و بیماری ها اونا به امان باقی بمانه و کاهش پیدا بکنه. استاد محترم، شنې خونې یا کوم چې ګرین هاوس ورته ویل کېږي د ژمي کرنه کې څه رول لري؟ که موږ مثال په خلاصه ساحه کې ځینې خلک فصل کوي، دغه کرنه چې ته په شنه خونه کې وشي دا په ژمني کرنه کې څه رول لري؟ خب گلخانه یکی از او روش‌های کشت است که برش کشت متراکم میگه. در شرایط یا عصر زمانی که فعلا ما وجود داریم گلخانه در کشت نباتات خصوصا سبزیجات بسیار مؤثر واقع میشه و این سبب میشه که دهقان ما فصل خود یا نباتات خود یا سبزیجات خود از سرما و یخبندان نجات بده. حاصل بسیار افزایش میده برشان. کنترل بهتر آب و مدیریت در گلخانه صورت میگیره. عملیات زراعتی که ضرورت است او خوبتر انجام میشه و بالاخره افزایش حاصل و کیفیت به وجود میاد. اما چیزی که گلخانه مشکل است یا ما در احداث گلخانه مشکل داریم است که همون سرمایه ابتدایی که به خاطر احداث گلخانه باید به دسترس دهقان قرار داشته باشه متاسفانه نداره و خود دهقان هم وضعیت اقتصادیش اجابه زیر نمیکنه یا توانایی زیر نداره که بتونه گلخانه را احداث بکنه. اما دهقانی که توانایی را داره و یا که از منابع مختلف هزینه احداث گلخانه را اونا میتونه دریافت بکنه یک چیز بسیار خوب است. یک روش علمی کشت نباتات در گلخانه است. حاصل زیاد میشه، مدیریت خوب در صورت میگیره و کاهش امراض و آفات در اونجا کمتر است. بنابراین دهقان میتونه از یک قطعه زمین بسیار کم حاصل خوبتر را به دست بیاره و سبب تقویه بنیه اقتصادی دهقان و بالاخره تولید هم در زمستان داشته باشه. تشکر. مننه استاد محترم. په شنه خونه باندې هم خبرې وشولې، آفتونو ناروغۍ باندې هم خبرې وشولې. د ژمي کرنه د بزګر اقتصاد ته څه ګټه رسوي؟ دغه ګټه د بل فصل په نسبت باندې زیاته ده یا که ونې شي ډېر تاوان به وکړي؟ خب کشت معمولا کشت یک فصل ربط داره به فصل بعدی. ما اگر مثلا میخوایم که در تابستان حاصلات داشته باشیم بنابراین در بعضی از مناطق کشت ما باید در جریان فصل زمستان صورت بگیره. مثلا اگر ما گندم و جو و خاندان غلجات کشت میکنیم و توقع داریم که ما در تابستان سال حاصل به دست بیاریم بنابراین کشت نباتات باید در زمستان صورت بگیره. ما نمیتونیم کشتشان رو توقع بندازیم که باز در همون تابستان که ما کشت میکنیم بالاخره رفع حاصل میکنیم کشت هم وقت صورت بگیره. بنابراین حاصل خوب زمان به دست میاره که ما تسلسل باید در نظر بگیریم. در کدام فصل ما باید کشت بکنیم و در کدام فصل ما رفع حاصل باید انجام بدیم. کدام نبات ما باید چی وقت و در کجا باید کشت بکنیم. این چیز بسیار مهم است.
اما به شکل بسیار حیاتی اگر ما بگوییم استفاده مؤثر از این صورت میگیره. زمانی که دهقان در جریان زمستان کشت میکنه یک استفاده خوب از زمین صورت میگیره. در جریان زمستان چون بارندگی وجود داره، بنابراین دهقان میتونه هزینه آبیاری فصل خود کاهش بده، یعنی از می آب باران و برف استفاده بکنه تا هزینه آبیاریش کاهش پیدا بکنه. اگر دهقان به کشت زمستانی مبادرت می‌ورزه، اونا در حقیقت یک منبع تولید و درآمد برای خود، برای فامیل خود، برای اقتصاد خود و بالاخره برای اقتصاد ملی داره و یک منبع خوب است و فرصت شغلی را اونا میتونه افزایش بده. در جریان زمستان معمولا کارهای صاحبی یا کارهای زراعتی کمتر است. اونا میتونه قطع زمین را که کشت میکنه در جریان زمستان خوبتر مدیریت کنه و در جریان زمستان هم یک شغل و یک کار برای خود و برای فامیل خود ایجاد کرده باشه که در جریان زمستان هم اونا کار کنه و بالاخره کارهای بهار و فصل بهار و تابستان اونا خوبتر میتونه مدیریت کنه، چون یک سلسله کارهای خود اونا در جریان زمستان انجام داده. استاد محترم، کومې تیروتنې دي چې بزګران په ژمنۍ کرنه کې زیاتې کوي او ډیرو سره مخامخ کیږي؟ خب در این ارتباط باید بگویم که متاسفانه انتخاب نبات یا ورایتی نامناسب است که دهقان ما زیادتر در اینجا اشتباه میکنن. اونا در انتخاب تخم، در انتخاب نوع نبات، در انتخاب ورایتی باید دقت بکنن که متاسفانه از طرف بعض دهقان ما دقت نمیشه. اونا هر گونه تخمی را که از به دست آورد کشت میکنه، در رابطه به مقاومت زی، در رابطه به تولید حاصل زی، در رابطه به نوع کشت زی معلومات نداره و بالاخره دقت نمیکنه. هر تخمی را که به دست آمد کشت میکنه. بنابراین در این ارتباط اونا باید دقت بکنه که چی نوع تخمی را از کجا باید به دست بیارم. در این ارتباط میتونه از متخصصینی که در منطقه وجود داره، متخصصین محترم وزارت زراعت در ولایات ما میتونیم ریاست زراعت آدرس بدیم، باز اونا مشوره کنه که در انتخاب تخم اونا را همکاری کنه و مشوره بده و به تعقیبش میتونه که با دهقانی که بسیار تجربه کار است از اونا هم مشوره بگیره، چون تجربه از اونا هم سبب میشه که اشتباه یا خطای زنان چی کنه، جبران کنه. دیگه نقطه حیاتی که دهقان ما توجه نمیکنه است که وقت کشت در نظر نمیگیره. یا بسیار زود کشت میکنه، بسیار وقت کشت میکنه یا بسیار ناوقت کشت میکنه که در هر دو صورت میتونه که یک اشتباه تلقی شوه و دهقان متضرر بسازه. بنابراین با در نظر داشت نوع نبات، ساحه، شرایط اقلیمی، دهقان باید وقت کشت خوب مدیریت کنه و تنظیم کنه، نه بسیار زود و نه بسیار ناوقت باید کشت بکنه. اشتباه دیگه ای که دهقان ما در ارتباط شاید انجام بده است که آماده کردن ساحه به شکل غیر مسلکی یا به شکل نادرست صورت میگیره. زمین خوب کلبه نمیشه یا ای که زمین خشک است به کلبه میپردازه که سبب ایجاد کلوخ میشه، زمین خوب آماده نمیشه و به تعقیبش استفاده از کود باید بتونه مدیریت کنه که معمولا کود حیوانی و کود سیاه باید در آخرین مرحله آماده کردن زمین به خاک علاوه شود که متاسفانه دهقان ما همه کود فسفرس داره یا کود سیاه که ما میگیم، این در همون وقتی که زمین آماده میکنه در اون وقت به خاک علاوه نمیکنه، باز در جریانی که نبات کشت کرد و در جریان فصل نمویی این کود سیاه یا کود حیوانی را برای نباتات میده که مفیدیتش یا موثریتش کمتر است. بنابراین توصیه میشه که کود حیوانی و کود سیاه اینا در آخرین مرحله که زمین آماده میکنه یعنی قبل از کشت باید بده و کود سفید و کود نایتروژن دار باز میتونه در جریان فصل بده. و اشتباه دیگه ای که شاید بعض از دهقان ما بکنه یا اونا تصور داره که هر قدر که آب زیاد بده شاید نبات بتونه حاصل بیشتر یا نموی بیشتر بکنه و حاصل بیشتر برای ما تولید بکنه که هم یک اشتباه است. بنابراین آبیاری بر اساس ضرورت نبات باید صورت بگیره. از آب استادگی یا تجمع آب در اطراف ریشه نبات باید جلوگیری شود و در جریان زمستان اونا باید آبیاری بسیار سطحی و سبک باید انجام بده. استاد محترم، یو بل پوښتنه، د ژمي کرنه د پسرلي فصل لپاره
څه اغیز لري که موږ د ژمي کرنه وکړو دا د روان فصل یا د پسرلي د فصل لپاره څه اغیز لري؟ طوری که من قبلا هم ذکر کردم که کشت در زراعت تسلسل باید ما در نظر بگیریم. کشتی که ما در زمستان میکنیم رفع حاصلش در تابستان صورت میگیره و کشتی که ما در بهار میکنیم رفع حاصل یا جمعوری حاصل در تابستان صورت میگیره. بنابراین دهقان محترم ما باید نوع نبات بر اساس فصل باید کشت بکنم. نکته ایتی است که در جریان زمستان اگر ما کشت و کار انجام میدیم یا در ساحه کار میکنیم این سبب میشه که رطوبت خاک افزایش پیدا بکنه و در فصل بهار یا تابستان خاک یک رطوبت کافی داشته باشه. در جریان زمستان که ما کشت میکنیم طبیعتا از مواد یا از کودی که حیوانی استفاده میکنیم. دادن کود حیوانی در فصل زمستان سبب میشه که زمین قوی‌تر شود، زمین حاصل خیستل شود و در فصل بهار حاصل خوبتر برای ما به وجود بیاره. بنابراین کشت یا کاری که ما در جریان زمستان انجام میدیم تأثیر مثبت در کشت بهار و تابستان داره. میتونه که منابع کشتی که ما در زمستان میکنیم منابعی که وجود داره در فصل بهار یا تابستان اونا خوبتر مدیریت شود و بالاخره همین کشت زمستان خودش یک تاثیر مثبت بالای اقتصاد دهقان داره و سبب میشه که دهقان یک منبع درآمد هم در زمستان و هم در بهار داشته باشه. ډیر مننه استاد محترم. کوچني بزګران هغه چې د نورو په پرتله لږ ځمکې په واک کې دي یا په کم اندازه باندې ځمکې په واک کې دي څنګه کولی شي په لږو امکاناتو ژمنۍ کرنه وکړي او دغه د ژمي فصل وکړي؟ چیز مهم برای این دهقان محترم ما است که اونا باید نباتات مناسب و کم خطر باید انتخاب بکنن. از کشتی که به هزینه زیاد ضرورت هست اونا باید جلوگیری کنه. نبات را اونا باید انتخاب بکنه که به مصرف کم ضرورت داره او نباتات انتخاب کنه. برای دهقان ما که دارای زمینی کم است یا دهقان کوچک است اینا زیادتر میتونه که به کشت سبزیجات مبادرت بورزه. مثلا کشت پیاز، سیر، مثلا پالک، شلغم، زردک اینا سبزیجاتی هستند که هم زود رفع حاصل میشه و هم مصارفشان کمتر است. بنابراین برای دهقان کوچک ما یا دهقان ما که کم زمین است این سبزیجات مناسب تر است که در جریان زمستان اونها کشت کنه چون اونها را زود به عاید میرسانه. یعنی وقت زمان زیادی را به خاطر تولید حاصل اونها نمیگیره. میتونه در مدت 1.5 ماه 2 ماه نهایتا 3 ماه اونها حاصل تولید کنه و بالاخره حاصل خود به مارکت عرضه کنه تا دهقان ما یک درآمد داشته باشه. دهقان کوچک ما میتونه که از این سبزیجات استفاده کنه. ډیر مننه استاد محترم په ډیر خو موضوعاتو باندې وغږیدلو. دلته یو بل پوښتنه ده چې تر ډیره پورې په دې وروستیو کې تاسو فکر کړی وي د اقلیم خبره ډیره کیږي، آب و هوا خبره ډیره کیږي. د اقلیم بدلون د ژمنۍ کرنې پر څرنګوالي څه اغیز لري؟ تغییرات شرایط اقلیمی بسیار یک موضوع مهم و حیاتی شده در این وقت و زراعت هم ما خواسته باشیم یا نخواسته باشیم متاثر میکنه. خصوصا تغییر ما در درجه حرارت میبینیم که زمستان ها حالا گرم است، همون سردی که قبلا وجود داشت در زمستان ها حالا وجود نداره. این سبب میشه که نباتات ما زودتر سبز شود و بالاخره در جریان زمستان یک یخزدگی ناگهانی به وجود میاد. نباتات ما رو چی میکنه؟ متضرر میکنه و از بین میبره. راه حلی است که دهقان ما باید زیادتر کوشش کنه که از ورایتی ها یا نباتات مقاوم به سرما استفاده کنه، کشت عمیق‌تر انجام بده، یعنی کشت سطحی نکنه، یک عمق بیشتر کشت کنه و استفاده از بقایای نباتات است که اونا زمین میتونه بپوشانه با بقایای نباتات، با کا، علف و اگر توانایی اقتصادی داشته باشه میتونه که به خاطر جلوگیری از یخزدگی اونا از ملچ پلاستیک استفاده بکنه تا سطح زمین بپوشانه به خاطر اینکه یخزدگی به وجود نیاره. تغییرات دیگه ای که ما میبینیم یا وجود داره بی‌نظمی در بارندگی هست. ما میبینیم که خشکسالی وجود داره، بارندگی در جریان زمستان بسیار کم صورت میگیره و دهقان ما باید زیادتر کوشش کنه که منابع آبی خود اونا خوبتر مدیریت کنه.
یعنی از آب استفاده مؤثر بکنه، زیادتر اونا نباتات را کش کنه که به آب کم ضرورت داره و اگر امکانات وجود داشته باشه اونا بتونه ای آب باران و برف ذخیره کنه یا راهنمایی کنه به خاطر جذب در زمین جذب شود تا سطح زیرزمینی آب بالا بیاید که تاثیر مستقیم داره. بنابراین تغییرات اقلیمی مشکلات را به وجود آورده و ما با مدیریت امور زراعتی، عملیات زراعتی ما میتونیم این تغییرات حداقل کاهش بدیم و حاصل خود بلند ببریم. باید در نظر گرفته شود، یعنی اونا اقدامات را باید انجام بده یا بگوییم که با مسئولین مربوطه، با متخصصین زراعت، چی از وزارت زراعت باشه چی از ریاست زراعت باشه، در ارتباط اونا باید مشوره بکنه که خطرات تغییرات شرایط اقلیمی را اونا چطور میتونه کاهش بده. کشت به موقع باید صورت بگیره، از رویدهای مقاوم باید استفاده کنه، آب خود مدیریت کنه تا اونا در جریان تابستان بالاخره به مشکلات کم‌آبی دچار نشه یا مواجه نشه و از نباتات استفاده کنه که اون نباتات با آبیاری کمتر ضرورت داره. استاد محترم، وړاندې مو د ځینو سترو یا کودونو یادونه وکړله. په ژمي کې د څارویو سترې یا کودونه څنګه په کرنه کې وکارول شي؟ تشکر. کود حیوانی چی در زمستان چی در تابستان یا چی در بهار بسیار برای خاک مفید است و این کود حیوانی سبب میشه که مواد عضوی خاک افزایش بده و مواد غذایی را برای نبات تهیه بکنه. اما نقطه مهمی است که کود حیوانی باید چطور استفاده شود، چی وقت باید استفاده شود. کود حیوانی معمولا زمان باید استفاده شود که خوب پوسیده شده باشه، یعنی خوب گنده باشه. یعنی کود حیوانی تازه ما توصیه نمی کنیم یا از لحاظ زراعت توصیه نمیشه که استفاده شود. این کود بمانه که خوب پوسیده شود. مثلا کودی که از طویله حیوانات اینا جمع آوری میکنه یا به دست میایه یا تولید میشه، این را باید در جریان سال بیرون کنه، یک جای ذخیره کنه، در یک جایی که درجه حرارت بسیار بلند باشه و در ضمن اگر رطوبت کافی داره خوب، اگر نداره میتونه کود حیوانی را آبیاری کنه، یعنی تا 60% رطوبت زیر بلند ببره و این را بگذاره که بر سال آینده در اونجا خوب پوسیده شود. و اگر امکانات وجود داشت میتونه که این کود حیوانی را با یک پلاستیک بپوشانه تا درجه حرارت بلند بره، در اونجا خوب کود پوسیده شود و بعد برای سال آینده استفاده شود. و نقطه دیگه است که و زمانی که کود حیوانی را دهقان ما استفاده میکنه، چیز مهمی است که کود حیوانی باید با خاک مخلوط شود. اگر روی خاک پوشیده شود تاثیرش یا مؤثریتش کمتر است. بنابراین دو نقطه اینجا مهم شد، یکی از کود حیوانی که خوب پوسیده شده باشه، کونه باشه به اصطلاح، باید استفاده شود. و نقطه دومی است که کود حیوانی را که نا استفاده میکنه باید با خاک مخلوط کنه، یعنی در جریانی که قلبه میکنه همین کود حیوانی با خاک مخلوط شود تا بالاخره مواد غذایی که است به خاک بده و در خاک اینا خوب منحل شود و استفاده بکنه. این دو نقطه بسیار مهم است. ډېر مننه استاد محترم چې راغلی او موږ سره د خپرونه وکړله، مرکه دې را سره وکړله. وروستیو کې ستاسو پیغام اورو خپلو هیوادوالو ته او بزګرانو ته. تشکر. پیام ما برای دهقان محترم ما است که زمستان توقف زراعت نیست. یعنی دهقان ما ایتو باید فکر نکنه که فصل زمستان دیگه فصلی است که بیایم زراعت توقف بدیم. نه، زمستان توقف زراعت نیست، بلکه یک فرصت برای آمادگی برای فصل بهار است. هر قدر که دهقان ما در جریان زمستان فعال باشه و امکانات کار در ساحه وجود داشته باشه، بتونه اینا در جریان زمستان کار کنه، میتونه که امورات زراعتی خود یا بالاخره عملیات زراعتی اینا در فصل بهار خوبتر و بهتر مدیریت کنه. در فصل زمستان هم نباتات و یا محصولات وجود داره که هم حاصل تولید میکنه و هم ما باید اونا را کشت بکنیم. بنابراین دهقان ما باید در فصل زمستان هم به عملیات زراعتی به کشت کار باید ادامه بده. آب خود در جریان زمستان اونا باید مدیریت کنه، نگذره که هدر بره، از می آب زمستان هم استفاده کنه، جهت آبیاری نباتات خود کشت بکنه. و بالاخره گفته میدانیم که هر قدر که دهقان ما در فصل زمستان فعال باشه، آمادگی داشته باشه،
عملیات زراعتی یا کشت کارش در فصل بهار و تابستان خوبتر صورت میگیره و حاصلشان افزایش پیدا میکنه و یک مصروفیت هم برشان است. ډیره زیاته مننه استاد محترم د کابل پوهنتون قدرمن استاد جاوید زماني صاحب له تاسې یوه نړۍ مننه چې راغلی موږ سره مرکې ته حاضر شولې او په دومره سره له دومره مصروفیاتو مو موږ ته وخت راکړ. از شما هم تشکر. سلامت باشه. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، هیله ده چې دغه مرکه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي او ترڅنګ مو یو څه پکې نوي اورېدلي او زده کړي وي. دوهمه برخه ده او په دې برخه کې زموږ ګران همکار اعظم الله باوري صاحب مقاله چمتو کړې ده. په ګډه سره دغه مقاله اورو چې ښاغلي باوري صاحب د کرنې په هکله چمتو کړې ده. کرنه چې د زراعت او بزګرۍ په نامه هم یادېږي، د څارویو، بوټو، فنګوسونو او نورو ژوندیو موجوداتو د روزنې څخه د غذا، فایبر، درملو او داسې نورو محصولاتو د لاسته راوړلو څخه عبارت ده چې انسان ته د ژوندي پاتې کېدو او ورځني ژوند تیرولو لپاره اړینه بلل کېږي. کرنه په معیشت انساني تمدن کې یوه انکشافي کلي وه، په کوم سره چې د اهلي انواعو د کر په وسیله اضافي غذایي مواد تولید شول چې د تمدن په انکشاف کې بېساري او ډېره ونډه واخیسته. د کرنې مطالعه د کرنې د ساینس په نوم هم یادېږي. د کرنې تاریخ د زرګونو کلونو پخوا پورې تړلی او انکشاف یې په زیاته کچه مختلفو اقلیمونو، کلتورونو او ټکنالوژیو او داسې نورو لاملونو ته په ګوته شوی. ګرچې اتکا په ټولو کرنیزو عملیاتو په عمومي ډول په ټکنالوژۍ د تولیداتو د زیاتوالي لپاره مخصوصا د اهلي انواعو لپاره په عین ځمکه کې په کار وړل شوی. بوټي معمولا د خړوبونې مختلفو ډولونو ته اړتیا لري، که څه هم داسې نور میتودونه لکه د کم اوبو کر یعنی خشکه ځمکه کر او د کلیو رمې په څرځایونو یعنی د څارویو ساتلو ځایونه چې تر اوسه د څارویو د ساتلو لپاره مناسب ځای دی، په انکشافي دنیا کې صنعتي کرنه د ښه مونوکلچر په وسیله د نن ورځې د کرنې د مدرنو سیستمونو یو غالب سیستم بلل شوی دی. که څه هم د استمراري کرنې لپاره پرمختلونکی ملاتړ لکه کرنیزه پراختیا په ایکولوژیکي سیستم کې یا عضوي کرنه شته ده. تر صنعتي انقلاب پورې د انسانانو د نفوس یو زیات شمیر خلک په کرنه کې په مزدورکارۍ بوخت ول. مخکینی صنعتي کرنه د ورځني ژوند د تیرولو د کرنې په شان وه چې دهقانانو به خواړه خپل د ورځني ژوند د تیرولو لپاره تیارول، نه د تجارت لپاره. په کرنیزو عملیاتو کې او د پام وړ تغییر په تیره یوه پیړۍ کې د ټکنالوژۍ نه په استفادې او د نړیوالو مارکیټونو د انکشاف اساس رامنځته شوی چې دا په کرنیزو تکتیکونو کې د ټکنالوژۍ د انکشاف باعث شوی، لکه د هابر بوش میتود د امونیم نایتریت د ترکیب لپاره چې د غذایي موادو د دوران لپاره صنعتي عملیات جوړوي. سره له کرنیز تناوب او د کمې حیواني سرې په استعمال سره نننۍ اګرونومي د بوټو نسلګیري، کرنیز کیمیاوي مواد، فنجي وژونکي او کیمیاوي سرې او د ټکنالوژۍ انکشاف په چټکتیا سره زموږ د غذایي موادو تولید زیاتوي، خو په عین وخت کې د انسانانو په صحت باندې منفي اغیز او په پراخه ډول په چاپیریال د ناوړه اغیزو باعث کیږي. همدارنګه د حیواناتو په روزنه کې انتخابي نسلګیري او د عصري عملیاتو نه په استفاده زموږ د غوښې په تولیداتو کې زیاتوالی راوړي، خو د څارویو په رفاهیت او ودهیزو هارمونونو او نورو کیمیاوي موادو چې په عمومي ډول د غوښې په صنعتي تولید کې په کار وړل کیږي ناوړه اغیزې درلودای شي. په جینیټیکي ډول اصلاح شوي ژوي د کرنیزو تولیداتو یو زیاتېدونکی مهم عامل بلل کیږي، که څه هم دا په ډیرو هیوادونو کې منع شوی. د کرنیزو غذایي موادو تولید او د اوبو منیجمنت نن ورځ د نړۍ یو له مهمو موضوعاتو څخه شمیرل کیږي چې د خلکو د پام وړ پاملرنه یې ځان ته جلب کړي او باعث د زیاتو مناظرو او د نورو موضوعاتو د منځته راتګ په نړیواله کچه شوی دی. د پام وړ تنزل د خاورې په ښېراسي او د اوبو د منابعو په شمول د تنزل د اوبو په ځمکنیو زیرمو کې د تیرو څو لسیزو له مشکلاتو څخه شمیرل کیږي او ځمکې د کرې د ګرمایو اثر په کرنه او د کرنې اثر د ځمکې د کرې په ګرمایو لا تر اوسه سم نه دی جوت شوی. عمده کرنیز تولیدات په عمومي ډول د غذایي موادو، فایبر، سوندي موادو او خامو موادو ګروپونو کې ویشلی شو. مخصوص غذایي مواد لکه دانې، حبوبات، غلې، سابه، میوې، غوړي، غوښه، مصالحې او داسې نور. فایبر شامل دی
پختې، وړۍ، کنف، ورېښم او کتان خام مواد شامل دي. د لرګیو تختې او بانکس داسې نور مهم مواد چې د بوټو په وسیله تولیدیږي عبارت دي له کند، رنګ، درمل، عطر او هغه د سوندي مواد چې د عضوي موادو څخه لاسته راځي او زینتي تولیدات لکه پرې شوي ګلان او د بزغلیو بوټي. د نړۍ یو په دریمه برخه کارکوونکي په کرنه بوخت دي چې د خدمتونو د سکتور نه وروسته دویم سکتور راځي. د ډیرو کارکوونکو د درلودلو پر اساس که څه هم د کرنیزو چارو کارکوونکو شمیر په پرمختللو هیوادونو کې په تیرو څو لسیزو کې په زیاته کچه لږ شوی دی. کرنه د افغانستان د جغرافیایي جوړښت له امله یو خاص اقتصادي ارزښت لري. په افغانستان کې کابو 15 تر 85% خلک په کرنه بوخت دي. نو د دې له امله د افغانستان په ملي اقتصاد کې ستر رول لوبوي. د کرنې رول په ملي اقتصاد کې یو له هغو عایداتي او تمویلي منابعو څخه دی چې د افغانستان هغه خلک چې په کلیو او بانډو کې ژوند کوي خپل وخت ورباندې تیروي او هوسا ژوند کوي. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ لپاره د کرکیلې خپرونه چې ما محمد شریف همت تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې په درانه حضور کې له یوې نوې موضوع او نوې میلمه سره حاضرېږم. ما ته اجازه راکوئ هر چیرې چې یاست ښاد اباد او خوشحاله اوسئ. د ودان او زرغون افغانستان په هیله د الله په امان. آیا پوهیږئ چې د انسان په ورځني ژوند کې کرکیله څومره اغیز لري؟ آیا می دانید که زراعت شما منبع عایداتی مواد خام است؟ څنګه کولی شئ ښه کرونده ولرئ؟ چگونه می توانید زراعت و مالداریتان را عاری از امراض و آفات طبیعی بسازید؟ دا او د دې ته ورته پوښتنو ځواب مو په کرکیله خپرونه کې د هیواد له مشهورو کارپوهانو واورئ. در برنامه زراعت از کارشناسان و متخصصین زراعتی خواهیم شنید که چگونه زراعت پیشرفته و عصری داشته باشید. کرکیله زراعت